سلامونه نیکې هیله ده چې جوړ او صحتمند به وئ. راځو شپږم درس ته بانکي نه لکه مخکې مو چې پخوانیو درسونو کې څه نه څه تشریح کړه. بانکي نه د ده خط نه راځي، خو د خارجي برخه یې بانکي نه په نامه یادېږي. دا کېدلی شي د پیاده رو لپاره استعمال شي، خو موټر په دې باندې تګ راتګ نشي کولی، او حتی هغه ورو موټر چې دی هغه نشي پرې تللی. نو دا وه د بانکینې کمه زیاته پېژندنه. اوس به ایټالوي متن ووایو چې همدغه شانې څهili دي. È una parte della strada ma non della carreggiata, qui è vietata la circolazione di veicoli che normalmente non è destinata alla sosta di veicolo, non è ammessa la circolazione nemmeno dei veicoli lenti. همغه شی لکه اوس مو چې وویل، نو کېدلی شي خلک پرې لوړ شي، یعنې دلته که څه هم ویلي نه دي، خو دا کېدلی شي د بانکینې خارجي برخه باندې خلک لوړ شي، او مطلب موټرو ته اجازه نشته او نه د درولو لپاره ځانګړې شوې ده. او بل دا چې دلته چې پکې اضافه کړې وه چې یعنې د خارجات برخه نه ده، د سړک برخه ده بانکینه، خو د خارجات برخه نه ده. دا ځکه دوه واره تکراروم چې دا کېدلی شي په کویز یا سوالونو کې راشي. No, la banchina non fa parte di carreggiata, fa parte della strada ma non di carreggiata. Ragiù marciapiede یعنی پیاده رو. پیاده رو د خلکو د تګ راتګ لپاره ځانګړی شوی وي. کېدلی شي دلته پارکېج څنګ کې ولري، خو چې مطلب د پارکېجو لاینونه پکې موجود وي، موټر سوسته پکې کولی شي، خو په شرط د دې چې مطلب پارکېجو ته ځانګړی شوی وي. یو څنګ کې به پیاده رو ځي، یو څنګ کې موټر پارکېجو کېږي. یعنې داسې نه شي کېدی چې پیاده رو کې به دې موټر ودرېږي او د پیاده رو مخه دې بنده کړي. عموم کې پیاده روونه د خلکو د تګ راتګ لپاره وي، خو که چېرته پارکینګ په څنګ کې ورسره ولري، نو پیاده رو به یوې خواته وي او پارکېج به بلې خواته وي، یعنې هغه د خلکو تګ راتګ مخه به نه بندوي. Marciapiede è una parte della strada ma non della carreggiata, rialzato o comunque delimitata, destinata alla circolazione di pedoni, può consentire la sosta di veicoli ma a patto che vi siano le linee di parcheggio. نو دا هم د خارجیات برخه نه ده، د سړک برخه ده، خو د خارجیات برخه نه ده. marciapiede او د خلکو د تګ راتګ لپاره ځانګړې شوې ده. کېدای شي موټر پکې پارکېج وکړي، خو په شرط دی چې هغه یې هغوی لپاره ځانګړي لاینونه اچول شوي وي. نو خو هېڅکله داسې نشي کېدای چې د پیاده روانو یا د پښو تګ راتګ لاره بنده کړي، خلک چې په پښو تګ راتګ کوي. Attraversamento pedonale دا مو مخکې یو څه تشریح کړی و، خو دلته ښه ده ته عکس سره به یو ځای تشریح کړو. دا هغه سترشي دي چې په دې باندې د خلکو د سړک باندې کراس کوي. دا موټر ولم هغه دي مجبور دي چې دوی نه ودرېږي، او دا خلک هر کله تېر شي دوی باید راکښته کړي. دغه attraversamento pedonale è una parte della strada, anche della carreggiata, destinata al transito dei pedoni che attraversano. Viene segnalato con delle strisce bianche parallele. Sull'attraversamento pedonale è vietato sia fermarsi che sostare ed è obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che attraversano. چې دا هم د سړک او هم د خارجات برخه ده د attraversamento pedonale، چې د هغو خلکو لپاره ځانګړې شوې ده چې په د سړک باندې تېرېږي،
او د په دا رقم دغه سپینو لیکو باندې رسم شوي وي دغه ته bianche parallele یایي strisce bianche parallele sulla traversione یا چې په دې باندې هم د موټرو درېدل منع دي هم په هغه خبره بیخي وقفه پکې منع ده چې په دې باندې ودرېږي fermarsi یعنی بیخي وقفه یعنی موټر د چالان وي ته یوه دقیقه درېږي نشي درېدلی د سوستار یعنی چې پارکېج غوندې یو څه زیات وخت کې تېروي دا هم نشي کولی او مجبور یې چې د خلکو نه ته ودرېږې که موټر درسره وي د خلکو نه د دارې پرېچېدنسه په دې معنا چې ته د خلکو ته اولیت ورکړې چې دوی اول تېر شي ته بیا شاته تېر شي دا و د banchine di attraversamento pedonale او د marciapiede لنډه پېژندنه دا چې ویډیو اوږده نه شي نور درسونه به بیا په نورو ویډیوګانو کې تعقیب کړو مننه